السلام علیکم دوستانو، ټریکس ود اے کے یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو موږ د کمپیوټر سره د یو کنیکټ شوي وای فای پاسورډ معلوم کړو. لکه دلته زما د لپټاپ سره دغه وای فای د عباس په نوم باندې دا کنیکټ ده. د دې وای فای پاسورډ زه څنګه معلوموم؟ د دې لپاره به تاسو راشئ دلته کمانډ پروم به اوپن کړئ، د سرچ کې به ولیکئ CMD او انټر به یې کړئ. کمانډ پروم به اوپن شي، دلته به تاسو ولیکئ net sh wlan show profile او بیا به پسې ولیکئ د وای فای نوم. لکه دلته چې ما سره د وای فای نوم دی عباس، دا نوم به دلته ولیکئ عباس، او پسې به ولیکئ key is equal to clear او انټر به یې کړئ. تاسو به دلته لاندې راشئ او دلته چې کوم ځای کې دلته کی کانټینټ لیکلی وي، دې ته مخامخ چې څه شی لیکلی وي دا به ستاسو د وای فای پاسورډ وي. نو هیله ده دوستانو چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او دغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. دوستانو دغه په ډېرو ځایونو کې په کار راځي، لکه اکثره دفترونو کې تاسو کمپیوټر د وای فای سره کنیکټ شوی وي یو ځای کې، خو تاسو ته پته نه لګېږي چې د دې وای فای پاسورډ څنګه دی. د دې د معلومولو لپاره دا په کار کېږي. او همدارنګه که تاسو داسې یو ډېر وخت نه تاسو چېرته وای فای سره خپل کمپیوټر کنیکټ کړی وي او تاسو نه د هغې پاسورډ هیر وي، د هغې د معلومولو لپاره هم تاسو داسې کولی شئ. دوستانو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او همدارنګه دا ویډیو سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل در سره حتمي سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.